أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت ليطلب العلم وهو يحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال. زمارتی تو رمزی و علاقی او د خوشا اوسیدون کی غیرتمند و فختنو مسلمانانو، تاسو ته پته ده موږ نن په تورمزو کې ډیګرام جرندې سره دا چې کوم زموږ مدرسه د ادارة الحدیث په نوم باندې یادېږي، موږ او تاسو په دې کې راجمع یو. زما مشرور شیخ صاحب محترم الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي، انشاءالله العزیز هغه به تفصیلی بیان کوي او دا مخامخ کم طالبان چې تاسو تخکاری دی طالبانو سخت کال په دې مدرسه کې د وړې دورې سبقونه ویلي د هغې نه فارغ شوي دي. انشاءالله شیخ صاحب به په خپل لاس باندې دوی نه سندونه هم ورکوي او د هغې نه پس به شیخ صاحب بیان کوي. ما خو محتمم صاحب ته وختي وي چې زه پکې بیان نه کوم، هغه وی یو دوه درې خبرې خیر دی وکړه، ما له حیا هم راځي شیخ صاحب ناست دی. رونو د علم په باره کې یو دوه خبرې به درته وکړم. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من جاءه الموت، کم انسان له چې مرګ راغی او دی د علم طلب کوي چې دا دین پې را جمدی کم، د اسلام عقاید را جمدی کم او دا دین خلکو ته ورسوم، او د دغه طالب العلم په دوران کې د انسان له مرګ راشي، نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د دو د پیغمبر په مابین کې به پیغمبرانو په مابین کې به یو درجه فرقي. په جنت کې 100 درجې دي، په 100 درجه باندې به پیغمبرانی او په یو کم 100 درجه د هغې نه یو درجه ښکته به دغه طالبان او دا علما وي. د طالب لوی شان ترې نه معلومیږي. موږ تکمیل کو زموږ استازو مولانا عبدالحق صاحب هغه سره هم د منطقو دا کتابونه وي، د هغې نه پس بیا لاړم تورو ته هلته هم تکمیل کو. نو زموږ یو استاز و هغه راته خبره کوله، وی دې ځای کې د تورو کې موږ سره په مدرسه کې یو طالب او واقعي ډېر زیات طالبان هغې مدرسه کې دیرو سبق به وي او د هغې د تکمیل دا کتابونه او دا تکمیل ډېر زیات مشهور. نو وی د باجوړ یو طالب را سره دې ځای کې مدرسه کې دیرو، وی بیا په مدرسه کې ګڼه وانه هغه موږ یو جومات ته ولیږه او دا د کاپیې طالبو او پخوا زمانه کې به خلکو دا کتابونه بعضې یادول، کاپیا باشافیا تلحیص سلم حسامی ان پنج کیات کن کې شوی مولوی نظامی. نو دغې د کاپیې د طالب به دا کاپیه یادوله، دا الف لام اسمی دی او جنسی دی او استعراقي دی، وحد خارجي دی او تی د وحدت او نوعي او فردي او جنسي وغیره. نو په جمعات کې دی رو، نو دغه د باجوړ د طالب باندې ننکې راوخته. علاج یې کېده خو مسافر طالب و چا پسه دومره پروا نه ساتله، د هغې ننکې د لاسه هغه طالب وفات شو. خو دې طالب طریقه دا وه چې ده به صرف فرض مونځ کو، سنت به هم نه کول. نو د محلې خلکو به ورته طالب جانه چې نفل نه کوې نو دا سنت خو کوه که نه. نو چې سلام به استاد وګرځو نو رخیل کې به کاپیه پرته وه، بیا راواغېسته که چا دی اعتراض وکړه د هغې دا جواب، که چا دی اعتراض وکړه د هغې دا جواب، سنت به یې نه کول.
نو مقتدیانو ورته وی د محلې مشرانو ورته وی چې طالب جانه که فرض کې او دا سنت هم ورسره او که نوافل نه کې نو ده به ورته وی چې دا کاپیه به م راله پلار یادی چې دا فرض او دا واجباتو کم دام مال ډیر دی د الله شان ته ګوره د هغې نه نکې د لاس هغه طالب وفات شو د محلې خلکو وی چې ده ته خو به موږ باجوړ مولاوي اوس موږ ته پته نه لګي چې په باجوړ کې دی د کمې علاقې سره تعلق ساتي دی به موږ باجوړ کې کم ځای ګرځو مشورې په دې باندې وکړه چې یاره زموږ د کلي دا کمه مقبره ده همدې کې به دفن کړو هغه د باجوړ طالب هغې تورو کې مدرسه دغه کې د مقبره کې دفن شو اته نهه میاشتې تېرې شوې چې یو بوډی د باجوړ نه راله او هغې مدرسې ته لاړه د تورو مدرسې ته هلته یې تپوس وکړه چې زما یو زوی دلته دیره و دا یې نوم و دی شکل و دی د پلار نوم و دلته ما رالیږلی و سبق یې وي هغې مدرسانو ورته ده ونه وي چې بیا ستا هغه زوی خو وفات شوی دی ورته یې وي یاره دلته مدرسه کې دیره و خو دلته ګڼه زیاته و نو پلانکې محلې ته موږ لیږلی دی هلته جومات کې دیره و هلته لاړه شه دا بوډۍ ابې هغې محلې ته راله او د هغې ځای د خلکو نه یې تپوس وکړه چې یاره زما یو بچی و او ستاسو دی جومات کې دیره و دا یې نوم و د پلار یې دا نوم و هغوی ورته وی ابې د هغه خو تقریبا 8 میاشتې شوي دي چې هغه وفات شوی دی ښه چې وفات شو نو سم که وی سم که خو دلته م ښخ که که نه ویه بچې تاسو زما دا بچې باجوړ ته ولې نه راوړه زما خاون مړ دی زما نور بچی نشته زما صرف دا یو بچی و او دې مې دې مدرسې ته رالیږلی و چې الله د ده نه عالم جوړ کړي نور اولاد مې نشته نو زه خو د باجوړ نه د دې بچي قبر له دلته نشم راتلی تاسو هلته ولې نه راوړه هغې خلکو ورته وی یاره ابې موږ ته د ده ځای نو معلوم موږ هم د ده نه تپوس نو کړی او ده به وی چې د باجوړ یم باجوړ خو لوی ښار و دی به موږ کم ځای کې هغلته ګرځو خیره بیا ورته وی تاسو به راوړی وه خو بوډۍ ښځه وه دوی ورته وی بیا موږ ته ځای نو معلوم ښه نو وی اوس داسې چلو کې چې زما دا بچی روباسې او زه ځان سره واپس باجوړ ته وړم هلته ښخوم خلکو ورته وی بې سړی چې خښ کې او د هغه د قبر نه را روان شي نو هغه ساعت یې خېټې ډس کړي ستا د بچي غوښې به چینجو خوړلي د هغه صرف اډوکې به پاتې نو په هغې ډانچه باندې سکې او اوس ستا په ذهن کې د بچي د روغ وجود هغه نقشه ده بیا به هغې ډوکو ته وګورې ته راته مړه نه شي دا بیا ورته وي همدغه ډوکې وړم بوجۍ کې خو باجوړ کې ښخوم دلته بچې نه پرېږدم خلکو ورته ډېر زیات منت سماجت وکړو خو بیا خبره نه منله بعضې هلکانو ورته وی راځه چې د ارمان درله ورجو هغې بوډۍ ابۍ سره د محلې څه کسان را روان شو هغه قبر یې کنستل شروع کړل چې داسې لږې ښکته که ورته یې ګوره بیا یا هلته خاورو کې پروت یا دلته پروت هلته یې مخنینې دلته هم مخنینې ګورې دا ډوکې را باندې مه راوباسه ابیا وی دا ډوکې ځان سره وړم خو به دلته یې نه پرېږدم چې قبر یې کله ښکته که او تبې یې تلر کړې هغه د باجوړ د کاپیې طالب په قبر کې زمونږ استاز وی بلکل روغ پروت او د هغه د پتونونو منځ کې یو ګل را زرغون شوی او دې زنې سره پروت و دې پوزې ته او داسې خوشبویي کوله چې هغه خلکو وی داسې خوشبویي چې ته موږ نه ده محسوسه کړې بوډۍ بیا چې د هغه وجود له ګوتې یوړې وجود یې پوس انصاف دارو دا خو مراله جمدیز وی خښ کړی دی د هغه وجود خو کلک نه دی د هغه وجود خو روغ دی خوده دی ورته یې وی ابې 8 میاشتې چې روغ انسان هم خښ کې اکسیجن پې بند شي قبر کې جمدی نه پاتې کېږي خو دا طالب دی په دې وجه باندې د ده د غوښه خاورو نه ده خوړلې ابې ورته څه وی ای بچیا د دې ورځې دپاره ما راوړې وې
تبې ورپسې کېدی خاورې په باندې ور واړوې بس د نن نه پس به زه خپل بچي پسې نه جاړم رونو را طالب ډېر لوی شان دی الحمدلله دنیا کې مله یو مرتبه ورکړې ده انشاءالله العزیز قبر کې به هم دا طالبان روغ پراتی نورې خبرې نه کوم انشاءالله زموږ شیخ صاحب به خیري بیان کوي الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی او زموږ د باباجي دعاګانې دي هغه موږ ته الله قبولي کړي دي او زما مشر ورور شیخ صاحب ته به ډېرې زیاتې دعاګانې کولې هغې زمانه کې زه طالب وم خو الحمدلله شیخ صاحب مدرس و د 21 کالو په عمر کې زموږ شیخ صاحب الحمدلله دا درس شروع کړی دی 21 کالو عمر کې څومره کم عمر دی ډېر زیات کم عمر خو باباجي په کور کې لویه هستي وه والد صاحب مکلک عالم و زیات کتابونه هغوی سره ویلي وو د 21 کالو عمر کې مدرس شوی دی او دا حدیثو درس د کم وخت نه شروع کړی دی ما په خپله دا کتابونه چې به وي شیخ صاحب سره مې دا واړه کتابونه په یادو باندې شروع کړي دا نحو امیر ما ته به شیخ صاحب دا رکوټ شر جامع دا یادوه دا به ما نه اورو دا میزان الصرف به ما نه اورو والد صاحب مې را سره دا صرف مې شروع کړی اوس هم ما ته الحمدلله یاد دی بدانه صدق الله تعالی فی الدارین کې پهلې صحیح ثلاثي مجرد راشد بابسته ما نه تپوس کوه ما ته یاد دی ځکه والو به نو زه په اتم جماعت کې او په اتم جماعت کې نو شیخ صاحب له به زموږ چوټیانې وې مدرسې ته به زه لاړم د دوی ټلو ته به ما کتل چې کله به د ټلې ختمه کړه نو ما ته به پکې سبق وې زه په اتم جماعت کې هم چې شیخ صاحب د هغې وخت نه د حدیثو درس شروع کړی دی زه اتم جماعت کې په هغې وخت کې 1988 کې زه اتم جماعت کې شیخ صاحب الحمدلله حدیث پڑھاول او پړومبي کال باندې چې مدرس شو نو 18 کتابې پړومبي کال باندې الحمدلله دا پړو کړی دي او د نحو امیر نه چې شروع کې نو قاضی حمدالله امیر زاهد مولا جلال یو کتاب داسې نشته چې شیخ صاحب دغه پړو کړی او الحمدلله ټول عمر په چوټیانو کې دوري کړی دي د نحو دوره به کوله د میراثو دوره به الحمدلله شیخ صاحب کوله بیا به وړه دوره کوله ټول عمر الحمدلله د حدیثو درس یې کړی دی اوس هم ماته هغه وخت یاد دی داسې وخت به په شیخ صاحب باندې راغی یو ځل ورته کور کې په میز باندې چې ښودی وه کتاب به کته د المارۍ نه دا کتاب راواله دا راواله شیخ صاحب مدرسې ته لاړه خو دا ورته پته نه وه لګېدلې چې ما سهار چې څکلې ده او که ما نه ده څکلې ډېرې زیاتې خوارې الحمدلله کړي دي او یو خبره به په پهر باندې وکړم پاکستان کې چې څومره محدثین دي تر هغې تقي عثماني صاحب پورې یو به پیدا نه کړي چې په یوازې باندې دورې حدیث پرړو کړي بغیر زموږ د شیخ صاحب نه ټول د دورې حدیث کتابونه دا به شیخ صاحب په یوازې باندې الحمدلله دا پړاول دا بیا وروسته دا بعضې کتابونه اوس هم الحمدلله بخاري جلد اول ورسرې وي بخاري جلد ثاني ورسرې وي ترمذي جلد اول ورسرې وي ترمذي جلد ثاني ورسرې وي او کال له انشاءالله العزیز ابدرد مني زحمت ته وي موږ بعضې وخت کورونو کې مشوره وکړو شیخ صاحب الحمدلله زموږ خبره مني ما یې ورته یم چې یو څو کتابونه پکې کال له دور حدیث نور هم زیات کا یو ځل تنګي کې شیخ صاحب په یوازې دور حدیث پړاوه نو مشر شیخ صاحب حسن جان مولوي صاحب له الله ډېر لوی علم ورکړی او بالکل تا به وی چې پی ډي ډاکټر دی د حدیث نو هغه سره دورې حدیثه ختم وکړو نو هغه سره ګاډي کې کېناستم راتلم موږ به د هغه علم ته حیران هغه ما ته وی یوسف احمد وی زه ستا د ورور د شیخ صاحب نوم یې واخېست زه د دې علم ته حیران یم وی چې دله الله څونه پویه ورکړې ده وی زه درته ما ته وی حیران یم یاره ما په زړه کې مونږ خو تا ته حیران یو خو الحمدلله زمونږ په کور کې یو داسې انسان شته چې هغه ته په تعجب او په حیرت کې واقع کړی حقانیه کې انوار الحق مولوي صاحب ډېر زیات صفت د شیخ صاحب وکړه ما ته وی الله وله ډېرې لویې ملکې ورکړې دي او زمونږ د شیخ صاحب چې څومره شاګردان دي الحمدلله د ځمکې په سر به دومره شاګردان د چا ني
دلته څومره شاګردان حقانیه کې څومره شاګردان هغوی نه استفا اخلي ما ته اوس هم یاد دي انوارالحق مولوي صاحب زوی سلمان راغې ماشومانې جینکۍ ورسره وې او شیخ صاحب نور هلته نشم تللی نو هغه ورته وایي ما ته والد صاحب ووې زه بیمار یم ورور مې وفات شو دا ماشومانې ورله بوځه چې دا د مولانا صاحب نوسی درله په جرګه رالیږلي دي شیخ صاحب ورته غږ ونه کړی شو دا د الله پاک احسان دی او دا د حدیثو کتابونه دور حدیث طالبان نه تپوس وکړه چې د حدیثو کتابونه ښیي لکه د جمعې تقریر چې د خلکو ته یادیږي دغه رنګ الحمدلله دا شیخ صاحب درس کې الله یو برکت پیدا کړی دی ډیر خلک الحمدلله موږ ته ووایي موږ رسول الله مبارک په خوب کې لیدلی دی هغه دلته موږ لویې دورې له رالیږلي یو استخاره هم کړې ده ډېر زیات طالبان راته ووایي نو تاسو به زموږ شیخ صاحب ته دعاګانې کوئ چې رب العالمین ورله زندگی ورکړي او دا کم خیر ته الله پاک خوروي رب العالمین ته دا خیر د همیشه دپاره خور کړي شیخ صاحب خو بعضې وخت کې خلک وي عمر بې څومره نو زه ورته په دې کلي کې وښیم دا پلانکې ته مشر دی دا پلانکې ته مشر دی ما ته ویه خو هلکان دي زه ورته یم کوم بوج چې په شیخ صاحب باندې دی نو دا بوج خو په چا باندې نشته که نه الحمدلله پنون به شیخ صاحب داسې پړاول او په خوږ اواز باندې به چې شیخ صاحب کم درس کو چې هغې به څومره خوند کو ښه برابر اوس د دې زمانې الحمدلله محقق مدقق چې څومره ته به چې درس کې کښېنې ته به وایې چې د امام ابو حنیفه صاحب ناست دی او که راته شیخ صاحب ناست دی داسې دلایل شیخ صاحب په درس کې به وي په خدای باور وکړه که ما د یو محدث نه اورېدلي داسې تحقیق بکو خلک به په خیرت کې واقع کړل نو الحمدلله زمونږ دپاره د فخر خبره ده الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي او ما چې د څومره استادان نه الحمدلله سبقونه ویلي دي ما ته یاد دي ما ته کتو ته حاجت نشته زه طالبانو ته ویم شیخ صاحب سره چې ما دوره کړې ده نو که دا کتابونه تاسو شیخ صاحب سره وایو دغه شانتې به درته وایي الحمدلله ما ته یاد کړي دي ما ته یاد دی الحمدلله د شیخ صاحب درس به هسې م یادېده ما سره ډېر کتابونه ما د شیخ صاحب نه ویلي دي الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي موږ ته په الحمدلله فخر حاصل دی او د دوی دا سعی دا مشقتونه او دا خوارۍ او دا درسونه دا د رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي